मेरे पास एक इंग्लैंड सीरीज का एक ما ته assignment د موجود انګلند है। د سیریز ذمه راکړل شوې ده. دا به څومره ښه وي چې زمونږ بیټسمینان هلته داسې ښه سکور وکړي لکه څنګه چې په کال 2014 ولسم کې ما او مصباح الحق کړی وو او موږ هغه سیریز په یو مثبت انداز سره پای ته رسولی وو. ځکه دا زما خواهش دی چې موږ بیا د هغسې یو ښه ځای نه شروع کړو. वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करें। हमारे लिए ये इंग्लैंड की सीरीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है। उसकी वजह ये कि एक जो पाकिस्तानी د انګلند سیریز همیشه زمونږ دپاره ډیر مهم وي ځکه چې په انګلند کې د پاکستان ډیر مینوال وي او کله چې پاکستان په انګلند کې لوبه وګټي نو ټول میدان د مینوالو ډک وي. ځکه دغه د پاکستان دپاره یوه مهمه لوبه ده او موږ له د میدان سره سره د میدان نه بهر هم ښه کار کول پکار دي ځکه چې خلک موږ نه زده کړه کوي. जैसे हम सबके सामने कि इंग्लैंड की सीरीज موږ ټول په دې ښه پوه یو چې انګلند سیریز نه یوازې د پاکستان دپاره سخت دی بلکې هر چا ته دغه لوبه ګټل ډیر ګران دي. خو زه دا نه ویم چې زموږ سره وخت کم دی. موږ سره ښه ډیر وخت دی خو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د کرونا وایرس د لاسه رابطه ګرانه وي او په حکومتي لارښوونو د عمل کولو سره سره خپل کار هم کول وي.